دا یو مسله ده، اهمه مسله ده. ښه مونږ کورونو کې چې مړی وشي مړی، نو بعد ټیم په هغه مړي نه یتیمانان پاتې شي، د مړي نه مال پاتې شي وارثانو ته، په هغې وارثانو کې یتیم وي، لیکن وارثان راپاسي او هغه مړي پسې هغه پسې خیراتونه کوي د هغه د مال نه، بغیر د هغې نه چې د ده مال لا تقسیم شوی نه ده، د کل مال نه دی د هغه پسې صدقې کوي، خیراتونه کوي. علماء کرام فرمایي دغه خیرات خوړل حرام دي. ولې؟ دې کې د یتیم مال لا پروت ده، یتیم نابالغه ده، د هغه نه اجازت نه ده اخیستلی شوی، او که د یتیم نه اجازت واملی فقهای اعظام فرمایي چې یو بالغ نه وي یو سړی، د هغه اجازت نه ده شمیره. صدقه به کله کوي؟ خیرات په پسې الله وکړه چې اول د میت دا مال چې کم ده هغه تقسیم کا، ما هغه یتیمانانو ته خپله حصه ورکړه، بیا خپل مال ټول خیرات کوه. خو لیکن د یتیمانو مال به ګورې په خلکو نه خوروي، د ماشوم او د نابالغ مال به په خلکو نه خوروي. زمونږ خلک دا دي بې لګوي چې مړی وشي به دیګونه باندې کا، هلکه څه نه دی باندې کړي دي، وایي دا د دې مړي مال ده، هلکه دې کې خو یتیم پاتې ده، دې مال کې خو یتیم شریک ته، یتیم تا ته اجازت کړی ده نه. الله پاک جل شانه فرمایي ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. بېشکه هغه خلق چې هغه د یتیمانانو مال په ظلم سره خوري، د یتیمانو مال په ظلم سره خوري، دا داسې ده لکه په خپلو ګېډو کې اور اچوي. معنا څه؟ یعنی جهنم ته به ځې نو دا پکار دا ده چې د کل مال نه ګورې خیرات نه کوي. اصل مسله دا ده چې سړی مړ شي، د هغه نه مال پاتې شو، نو د هغه که وصیت یې کړی وي نو په ثلث مال کې د هغې مړي وصیت نافظ کوي، او باقي چې کم مال پاتې شو هغه په ده باندې قرض ده، په دې مړي باندې دا قرض ته نام ورکوي د مال نه، او باقي مال چې پاتې شو هغه بیا په وارثانو باندې تقسیم کا، د تقسیم نه پس به خیراتونه کوه. خیرات څومره لوی کار ده. ټول بالغان دي وارثان دي هغه میت، او ټول وایي چې موږ د دې مال نه خیرات کوو، یقینا چې جایز ده به، او جنت ورپسې خیراتونه کوي. خیرات اگر چې ګوره مړي پسې هم خیرات پکار ده. ښه دې کې اختلاف ته چې آیا قرآن شریف ثواب مړي ته رسي او که نه رسي، دا اختلافي مسله ده. د علماء کرامو په منځ کې دا اختلافي مسله ده چې قرآن پاک تلاوت معنا څه، بدني عبادت د هغې ثواب بل ته رسي او که نه رسي، او په مالی صدقاتو کې بالاتفاق میت ته ثواب رسي. خیرات ته وکړو، 10 روپۍ د جماعت کې ورکړي، 1000 روپۍ د جماعت کې ورکړي، مدرسې کې دې ورکړي، وریجې دې پخې کې، پل دې جوړ کو، بل دې داسې د صدقې کار وکړو، هغې کې یقینا ستا مړي ته ثواب پې رسي. او چې نه یتیم پکې وي ګوره بیا هغه مال مه خیرات کوه. نو الله پاک جل شانه فرمایي تاسو د یتیمانانو مال ته مه نږدې کېږئ. او کله چې یو سړی مړ شي که نه، نو مونږ خلک چې دا 3 ورځې روټۍ وړو، یقینا دا د سنت مبارک مطابق دي. کله چې حضرت جعفر رضی الله عنه مبارک شهید شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنهم اتاهم ما يصدموا. ټولو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته حکم وکړو چې د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه مبارک د اهل لپاره دا په غزوه موته کې شهید شوی، د هغه د اهل لپاره تاسو روټۍ تیاره کړئ، ځکه هغوی باندې د صدمې ورځې راغلي دي، هغوی باندې غم راغلی ده. دا موږ چې 3 ورځې روټۍ وړو که نه، دا بلکل د سنت مبارک مطابق ده، او دا سنت طریقه ده، او دا ډېره احسنه طریقه ده. 3 ورځې
د مړي په کور کې روټۍ نه پخېږي ښه او د 3 ورځو نه بعد ګوره چې رشته دار ناست وي که نه او د دې مړي په کور کې روټۍ خوري نو که د دې مړي په دې وارثانو کې یتیم وي یتیم نو فقهای عظام فرمایي دا خوړل دته جایز نه دي ځکه هغه خو اجازت نشي کولی ټول بالغان دي او اجازت یې ده نه به یقینا چې کولی شي نو الله پاک جل شانه فرمایي د یتیم مال ته ګوره نږدې نه شي او بل واوفوا الکیل والمیزان تاسو پوره ورکوئ پیمانه او تله چې یو څیز په پیمانې ورکوي پیمانه مطلب لکه زموږ په دې علاقو کې په هغه ټیمانو باندې تریشر چې کېږي نو دا ټیم یو پیمانه ده خلک په هغې باندې حق اخلي که نه او تله چې په هغې سودا ورکوي نو هغه ګورې پوره ورکوه خدای پاک جل شانه د هغې د پوروالي حکم کړی ده چې دې کې ګورې نقصان ونه کړي په عدل سره خدای پاک جل شانه فرمایي مونږ یو نفس باندې تکلیف دومره نه اچو مګر د هغه د وس مطابق څومره چې د یوه بنده کې وس وي نو هغه باندې دومره تکلیف اچو او خدای پاک جل شانه فرمایي چې کله خبره کوي نو په عدل و انصاف سره کوي ولو کان ذا قربا اگر کو هغه د خپل رشتہ دار په باره کې دی ولې نه وي خو چې خبرې لري څوک بودي فیصلې له نو ګوره تر ښځې مه وایه ښه حق خبره کوه اگر چې رور باندې دی ولې دا خبره نه رسی په رشتہ دار دی ولې نه رسی خو لیکن الله پاک جل شانه فرمایي حق خبره کوه کو چا نه حق ووې نو خدای پاک جل شانه عالم الغیب ذات ته اخو خبر ده او بل خدای پاک جل شانه فرمایي د الله پاک جل شانه وعده ګوره پوره کوي هغه سره د الله پاک جل شانه سره موږ څه وعده کړي ده موږ وایو که نه لا اله الا الله محمد رسول الله موږ د الله پاک جل شانه د وحدانیت اقرار کوو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت طیبه اقرار کو د ختم نبوت اقرار کو خدای پاک جل شانه فرمایي دا مې ګوره تاکید کړی د تاسو ته او په دې درته حکم کوم چې ګوره دا قبول کړئ او په دې باندې عمل وکړئ او بل پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایي چې ته وفرمایه دا زما لاره ده نیغه په دې باندې راشئ د دې تابعداري وکئ مختلفو لارو باندې مسئ ځکه د الله پاک جل شانه د لارې نه به ګوره شیطان تاسو ګمراه کي په دې باندې الله پاک جل شانه تاسو ته وصیت کوي او تاکیدی حکم کوي د پاره د دې چې تاسو د الله پاک جل جلاله نه وډار شئ الله پاک جل شانه دا بیان کړی